ګوندي په جنت کې. د شینوارو په مالت کې یو ملاو، هم مشهور په نصیحت هم په تقواو. ورته ناز به کلیوالو په سلګونو، را روانې وې جوپې د علمونو. مسلې چې به یې هره ورځ کولې، د ولس له سترګو اوښکې تویېدلې. ټول مخلوق د ده په خوله، د ده په زړه و. ښځې نر وو که زلمي وو که واړه وو، که د سر او که د مال پر سر دعوې وې، فیصلې به د ملا صاحب له خولې وې. یوه ورځ یې کړې کیسې د دوزخونو، د مارانو لړمونو، د اورونو. ویل ښه کوئ له بدو توبهګار شئ، او که نه نو په غضب به ګرفتار شئ. هسې نه چې د شیطان سره پر لار شئ، اور لړوني د دوزخ د سره انګار شئ. د یوه لمانځه اویا زره غوټې دي، د دوزخ ژورې کندې او شیلې دي. اویا کاله په غوټه کې دي اورونه، هر یو کال یې زموږ اویا زره کلونه. څه به وایم له مارانو لړمانو، له دوزخه په امان شئ مومنانو. هر یو مار لري اویا زره سرونه، په هر سر کې اویا زره غاښونه. هر لړم لري اویا زره نیښونه، په هر نیښ کې د زهرو خرورونه. څوک به لویږي په غاښو کې د مارانو، څوک به شومه وي د اور د لړمانو. چې پر لارې د ابلیس څوک برابر وي، تر ابده به یې ځای دغه سقر وي. خدای جوړ کړي مومنانو ته باغونه، پیدا کړي فردوس او جنتونه. پکې سر و کال تازه خوږې میوې دي، جګې ونې وي تل شنې یخې سایې دي. د شربتو او شیدو لري حوضونه، په ویالو کې بهیږي شرابونه. هر مومن ته دونه ځمکې وررسیږي، چې آسونه پکې ځغلي ستړي کیږي. د یاقوتو زمردو یې قصرونه، د طلا پکې زړیږي قندیلونه. هر مومن ته اویا هورې وي ولاړې، ښایستې وي لکه بتې جګې غاړې. تر بلوړو یې روښان وي اندامونه، له ورېښمو یې جوړ شوي مړوندونه. له اویا ورته ولاړ ښایسته غلمان وي، د مومن امر ته ګوري غلامان وي. یو تر بل وي ښایسته داسې ښکارېږي، لکه لاړ د مرغلرو چې ځلیږي. کرۍ ورځ د جنتي کړي خدمتونه، په لاسونو کې د سرو میو جامونه. او که څوک تر نورو خلقو پرهیزګار وي، تل مشغول په بندګۍ د خپل بادار وي. لا په برخه به یې نور وي نعمتونه، غلمان هورې او د سرو زرو قصرونه. چې په شپه کړي د خالق عبادتونه، خدای به ورکړي د ښایستو هورو پوځونه. په دا منځ کې یو پښتون شو ورته پورته، خوله یې خلاصه کړه په سوال د ملا لور ته. ویل جار شمه د خدای تر نعمتونو، هم تر هورو هم غلمانو هم قصرونو. خدای دې مونږ ته هم نصیب کړي جنتونه، د شیدو او د شرابو ډک سیندونه. مګر وایه په جنت کې هم بدي شته، له قومونو له تربور سره ګوندي شته. یو د بل په دښمنۍ کې وژل کیږي، په بدۍ کې چاته ښځې وررسیږي. ملا وویل سړیه ته غافلې، ته روان پر کږو لارو د باطلې. چې هر چا ته خپله برخه وررسیږي، د ګوندیو ضرورت نه لیده کیږي. چې نه مرګ نه ناروغي نه غریبي وي، لا به څوک چې په خیال کې بدي وي. پښتانه ویل زما نه دي جنتونه، بې غیرتو ته کوه نصیحتونه. څه توپیر دی د انسان او د وزګړي، چې پر چا باندې پور نه لري د مړي. د هغې بدۍ مزه وي په قرنونو، چې نیکه یې کیسې وکړي د نیکونو. ژوند هغه دی چې د زړه له خروخه ډک وي، در سره وي سل ګولۍ ډک د ټوپک وي. دا څه ژوند دی چې نه جنګ وي نه تربور وي، نه د لاس د خپل تربور په وینو سور وي. نه د اصل او کم اصل وي خبرې، او نه د چا له تورې پورته شي بڅرې. نه د بیټ نه د سړبن خبرې کیږي، نه غلجي نه دوراني به معلومیږي. نه دا ځای د میړنو نه پښتنو دی، چې د بل په خیرات پای د هغو دی. دا جنت یا د ملا یا د میرزا دی، یا چې نه لري غیرت د هغه چا دی. پښتانه خدای پیدا کړي په بدۍ کې، ورور له ورور سره اوسیږي په ګوندۍ کې. څوک اصیل څوک پیدا شوي که مسلان دي، وایه څنګه په جنت کې په یو شان دي. چې د ورور او تربور وینې نه تویېږي، پښتانه په دې جنت کې نه ځایېږي.